چې ستاسو په درانه حضور کې مې وړاندې کړ، ومې وایه او خدای دې وکړي چې ستاسو خوښ شوی وي. درنو لیدونکو، ستر پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فرمای انما بعثت معلما، زه ښوونکی مبعوث شوی یم، زه د ښوونکي په توګه راغلی یم. نو زموږ ټول ښوونکي د پیغمبر علیه السلام وارثان دي. سبا ته چې د ښوونکي ورځ ده، ما خو تمه ښکاره کوله چې د پښتو ادبي ډېرې ګران مینوال، د قلم څښتنان، د ژبې او د فهم څښتنان، د کتاب او قلم څښتنان به ما سره اړیکه ونیسي، د ښوونکي په اړه به راته نظم نثر څه شی ووایي، زموږ لیدونکو ته به یې ډالۍ کړي. خو خیر، چې څه کېږي دا ټول د الله تبارک وتعالی په لاس کې دي. ما سره یو بل غزل دی چې درویش دورانی خو ډېر تکړه او ډېر فلسفي شاعر دی، هر څوک یې پیژني. هغه په یو غزل کې وایي په کوم طرف کوي سفر، په کومه لاره، په کوم طرف کوي سفر، په کومه لاره رسي. بختور خلک د نړۍ څنګه تر یاره رسي. په کوم طرف سفر کوي، په کومه لاره رسي. بختور خلک د نړۍ څنګه تر یاره رسي. و یا ربا دې غېږې ته په ډېره بخښنه، یار به دې غېږې ته درځي، خو لږ څه صبر وکړه. یار به دې غېږې ته درځي، خو لږ څه صبر وکړه. او سپرلي د غرونو تر لمنې په کراره رسي. سپرلي د غرونو تر لمنې په کراره رسي. زه خو وس نه لرم چې ګل به ستا لمن ته راوړم. زه خو وس نه لرم چې ګل به ستا لمن ته راوړم. خو داسې یار وګوره چې لاس تر بهاره رسي. زه خو وس نه لرم چې ګل وستا لمن ته راوړم. داسې یار وګوره چې لاس تر بهاره رسي. او خپل سر یار خبره ګران لیدونکو د پای شیبې راورسېدې. ما خو وی چې یو څو شیبې به نورم در سره د زړه خواله وکړم، خو لکه چې د زړه خواله مې وکړل او په د بده مرغه چې تاسو چا را سره اړیکه ونه نیوه. په هر حال هغه چا چې اړیکه ونه نیوه له هغې نه هم مننه، او له ټولو لیدونکو مننه کوم چې زما خبرو ته یې غوږ ونیو. زه یې ولیدم او هغه چا چې ونه لیدم او خپلو تخنیکي همکارانو جاوید ستانکزی، له دې ټولو مننه چې یو څو شیبې له ما سره پاتې شوئ. تر سبا دغه شیبې چې بیا به ستاسو په چوپړ کې یم، تاسو په لویو بخښونکي خدای سپارم. السلام علیکم ورحمت الله.
زموږ د خلکو خپلمنځي غونډې او پرېکړې به وګورئ. جرګه به څېړنیزې او بیړنۍ غونډې ولري. جرګه به ستاسو د ستونزو په اړوند ستاسو مرسته او لارښوونه کوي. ستاسو تېروتنې، ستاسو ستونزې او ستاسو جرګې. جرګه